السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې به تاسو سره یو ډول مختلف خواړه چې ډېر خلک به ورسره اصلاً بلد هم نه وي د جوړولو طریقه درښایم. دا خواړه به تاسو دپاره نوی او ډېر په زړه پورې به وي. دې خوړو ته چکن ټاکوز وایو. د دې جوړولو دپاره به نیم کیلو چې 500 ګرامه کېږي د چرګ د سینې غوښه واخلئ او لکه څنګه چې ویډیو کې ګورئ دغسې وړوکې میده کړئ او یا هم د چپس په رقم اوږده او نري میده کړئ. ورپسې به یو کړاهي په منقل کېږدئ، 3 یا 4 غټې قاشغې غوړي به پکې واچوئ او پرېږدئ چې ګرم شي. غوړي چې ګرم شو بیا به پکې میده شوې غوښه هم ور اضافه کړئ او څو دقیقو دپاره یې سره کړئ چې غوښه خپل رنګ بدل کړي او سپین رنګی شي. غوښې چې خپل رنګ بدل کړه او یو څه اوبه هم را پرېښودلې، بیا به پکې 2 غټې قاشغې سرکه، 3 پلي اوږه، 2 وړې قاشغې یا هم د ضرورت په اندازه مالګه، 1 وړه قاشغه تور مرچ، 1 وړه قاشغه زیره، 1 وړه قاشغه سره مرچکو پوډر، 1 وړه قاشغه دانه‌دار سره مرچک او 1 وړه قاشغه وچه دڼیا به هم پکې واچوئ. مسالې تاسې کولی شئ د خپلې خوښې پکې واچوئ، ضرور نه دی فقط همدا کوم چې ما یاد کړي همدا واچوئ. بیا به دا ټولې مسالې غوښې سره ښې ګډې کړئ. 1 وړه قاشغه کورکمن به هم پکې واچوئ، ما ناول کې هیر شوی و ځکه مې بیا وروسته پکې ور اضافه کړ. غوښه به یو څو دقیقو دپاره سره کړئ، بیا به د کړاهي سر بند کړئ او 10 دقیقو دپاره به یې په میډیم اور باندې پخه کړئ چې غوښه لږه نرمه شي. تر هغې به 2 دانې میانه سایز پیاز واخلئ او نري او اوږده یې میده کړئ. بیا به یو دانه د خپلې خوښې په رنګ او یا هم کولی شئ څو رنګه دولمه مرچ هماغسې مو چې پیاز میده کړی و هماغسې میده کړئ. تاسې کولی شئ فقط یو رنګ هم وکاروئ یا هم کولی شئ هر رنګ نه نیم دانه وکاروئ. تر هغې به غوښه هم یو څه نرمه شوې وي، بیا به پیاز او دولمه مرچ هم پکې واچوئ. دیګ به ښه وښوروئ تر څو باقي مواد سره ګډ شي. ورپسې به بیا دوباره د کړاهي سر بند کړئ او تقریبا 8 دقیقو دپاره به یې نوره هم پخه کړئ. 8 دقیقې بعد به د کړاهي سره خلاص کړئ. نیمه پیاله جوش شوي جوار به هم پکې واچوئ. بیا به پکې 6 یا 7 د پنیر ټوټې او یا هم 1 پیاله تراشک شوی پنیر پکې واچوئ او دیګ به ښه وښوروئ چې دا پنیر پکې حل شي. دا پنیر چې ما کارولی دې ته چیډر چیز وایي. البته ضرور نه دی چې فقط همدا وکاروئ، هر یو چې په اسانۍ سره لاسته راوړی شي هماغه کولی شئ وکاروئ. ولې زه عموما یا چیډر چیز او یا هم موزریلا کاروم ځکه د دې دواړو پنیرو خوند زما ډېر خوښیږي. پنیر چې کله دغسې حل شو بیا به منقل ګل کړئ او کړاهي به ترې لرې کړئ. ورپسې به د تورتیلا ډوډۍ او یا هم ترکي د روم ډوډۍ چې هر یو سوپرمارکیټ او یا هم ترکي دکانونو کې پیدا کېږي واخلئ. بیا به یو ګرد شی یا هم د مرتبان سر واخلئ او ډوډۍ په دغه رقم چې ویډیو کې ګورئ ګردې پرې کړئ. ډوډۍ مو چې ټولې پرې کړلې دا به یو څنګ ته کېږدئ، دې نه به 1 دانه راواخلئ، بیا به د غوښې مخلوط نه هر یو کې 1 غټه قاشغه واچوئ او دغسې چې ویډیو کې ګورئ همداسې سره راتاو کړئ. بیا به یو داسې لوښی چې کولی شئ داش کې کېږدئ هغه کې قطار کېږدئ. لوښی مو چې ترې ډک کړ بیا به دوباره پرې پیزا والا پنیر واچوئ. دا کوم چې ما د دې ریسیپي دپاره کارولی دی د دې نوم موزریلا دی. بیا به تیار ګرم شوي داش کې په 200 درجو کې 10 نه تر 15 دقیقو پورې پخه کړئ. بیا به مو دا خوندور خواړه تیار شي، کولی شئ نوشیجانې کړئ. دوستانو دا وه د نن ورځې ریسیپي، هیله ده چې خوښه شوې به مو وي. دا ریسیپي حتما یو ځل امتحان کړئ او کومنټ کې خپل فیډبیک بیا راسره شریک کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر مو هیر نشي.